دغه بیست یا بال ډیر په غوسه دی. د ده سترګې سرې دي، په بدن یې اور دی چې انتقام او ویره ښکاره کوي او هغه په خپله لاره کې هر یو خنډ تباه کول غواړي. خو مګر د ده په مخ باندې یو نقاب یا ماسک موجود دی او همغه نجلۍ چې په لومړي ځل یې روښنایي پیدا کړې وه د دې غوایي مخ ته راشي او خپل شیطاني ټپه یعنې مارک اف د بیست ورښکاره کوي. نو د دې غوایي سترګې یو ځل بیا سپینې شي چې غوسه یې سړه شي. له دې نه وروسته موږ وینو چې د ده د خوشحالۍ کولو لپاره د 2 هیوادونو خلک د ده مخ ته نڅا کوي او هغه ستایي او بیا د هغه مخ ته په کېناستو سره ورته سجده او وروسته یې عبادت پیل کړي او هغه هم د یو ستوري په جوړولو سره چې په شیطاني مراسمو یا د کباله جادو په وخت کې استعمالیږي. او د دې شیطاني رواج په لومړۍ کرښه کې د کباله جادوګر او د دوی شاته د مارک اف د بیست اوږه ورکړې ده او د 2 هیوادونو نمایندګي کوي او عبادت یې کوي. دغه غوایي یوازې د دې هدف لپاره نه و راغلی بلکې د دې اصلي هدف په نړۍ باندې کنټرول ترلاسه کول په مکمل ډول لا پاتې دي. په همداسې ډول 2 نفره د ده له مخ څخه نقاب لرې کړي او خپل اصلي څېره خلکو ته وښایي. د دې عبادت په وخت کې د نړۍ د 2 هیوادونو د بیرغونو لاندې او دا غوایي د یو ټاور په طرف روښنایي غورځوي او وایي چې د نړۍ په 2 هیوادونو باندې نه یوازې کنټرول لري بلکې د دوی د نیو ورلد آرډر پیل هم شوی دی. ځکه چې په کوم طرف رڼا واچوي دغه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې موجود د یو بادشاه ماڼۍ وه چې نمرود نومېده او د خدایۍ دعوا یې کړې وه او له دې دعوې وروسته یې د دې په ویلو سره دا ماڼۍ جوړه کړه چې دا به دومره لوړه وي چې اسمانونو ته په تللو سره به د ابراهیم علیه السلام له الله سره جنګ وکړم. په بایبل کې دې ته ټاور آف بایبل هم ویل کېږي او په دې یادګاري صحنه کې یې داسې وړاندې کړې ده چې دغه ماڼۍ به یو ځل بیا تعمیر کړي کوم چې الله پاک د اور په واسطه وسوځوو کوم چې تاسې دلته په ټاور باندې بلیدونکی اور وینئ. خو مګر دغه یو ځل بیا د الله جل جلاله سره د جنګولو لپاره جوړه کړه. ځکه چې آیا تاسې به باور وکړئ چې د بایبل په مطابق په دغه ټاور کې 2 قومونه اوسېدل چې پسنۍ حصه یې له منځه تللې ده او دغه پسنۍ ضایع شوې حصه هغه حصه ده چې الله پاک د آسماني اور په واسطه عذاب پرې مسلط کړو. اوس نو همدا ضایع شوې برخې تاسې د الومیناتي او فریمنسن په ډول د شیطاني تنظیمونو یعنی د شیطان د لښکرو په خپلو نښو کې یعنی د مثلث پاسنۍ برخه بیله شوې ټوټه وینئ چې په لوړه سطحه کې یو نوی مثلث یعنی نوی حکومت یا نیو ورلد آرډر په ډول د نظام راوستل په تکرار سره لیدل کیږي او د همدې بایبل په نوم ټاور باندې له پاسه همدغه رڼا اچوي. د دغه نوي شیطاني حکومت اعلان کوي چې د دې پیل شوی دی او له نن څخه وروسته به په نړۍ باندې شیطان او د هغه دروغجن مسیحا یعنی دجال حکومت کوي. یو داسې نوی حکومت چې خلک به د یو نړیوال عمومي حکومت لخوا کنټرولېږي چې همدغه د غوایي یعنی شیطان حکومت دی. آیا دغه هر څه کړه وړه چې سره ورته دي او اړخ سره لګوي آیا دغه تصدق کېدلی شي؟ هیڅ کله هم نه. بلکې دا خلک په ښکاره سره زموږ او ستاسو پر وړاندې د دغه اعلان په کولو سره د شیطان عبادت کوي. په اوس وخت کې ډیری خلک موجود دي چې په دې د پوهېدو سربیره وایي چې دا یوازې مراسم یا لمانځل وو چې په وسایلو سره یې د دوی په لاسونو کې ورکړي دي او دا خلک د سترګو په درلودو سره هم ړانده دي چې دا د یو نوي امید رڼا نه ده بلکې دا د شیطانیت امید دی او هسې خو دجال او شیطان ته دوکه‌بازه نه وایي چې د خلکو د ذهنونو او فکرونو په کنټرولولو سره به دوی ګمراه کوي حتی چې جهنم ته به یې ورسوي. خپل چار چاپیره لږ سترګې واړوئ او فوکس وکړئ. آیا په دې ټوله نړۍ کې دغه اقتصادي بحران، جنګونه، لوږې او تباهۍ نشته؟ آیا د همدې فتنو په دوره کې د دجال د ظهور یادونه نه ده شوې چې په کوم وخت کې به خلک مجبوریږي او ګمراه کیږي؟ به په اوس وخت کې د ده د راتلو ټولې نښې پوره شوي دي او د دوی د شیطاني حکومت اعلان وشو او که چېرته موږ اوس هم سترګې خلاصې نه کړې نو شاید دا به د ګمراهۍ مرګ او په جهنم کې به مو سترګې خلاصیږي. له الله پاک څخه دعا غواړو چې هغه مو په داسې غافله خلکو کې شمار نه کړي.